السلام علیکم ورحمت الله. په لومړي سر کې ټول مسلمان ملت ته د نیکمرغه کوچني اختر ځانګړي مبارکي وړاندې کوم. هیله ده د روژې مبارکه میاشت مو د اجرونو ثوابونو ډکه تېره کړې وي او دغه کوچنی اختر مو په خوښۍ سره پیل کړی وي. ځانګړې مننه کوم له هغو وروڼو او خویندو نه چې په دې مبارکه میاشت کې موږ سره زکاتونه او صدقې راولېږلې او موږ تر اړمنو خلکو ورسولې. الله ته سوال او وزر کوو چې الله پاک د قبول او منظوري کړي. ډېرې بهترینې ورځې او شپې وي. خدای دې وکړي چې ټولو مسلمانانو ترې ګټه اخیستې وي او د ابدي ژوند لپاره یې ډېر څه ترلاسه کړي وي همدغې مبارکې روژې نه. خدای دې وکړي چې راتلونکې روژه په داسې یو وخت کې موږ او تاسې باندې راشي چې په افغانستان کې هېڅ غربت نه وي، هر څوک په خپلو خپلو ولاړ وي، موږ هم ارامه روژه تېره کړو. الله دې وکړي چې هېڅ خړیا بنسټ په افغانستان کې نه وي چې د اړمنو سره مرسته وکړي. دا په دې معنا باندې چې موږ په خپلو خپلو باندې ولاړ وو، هر چا خپل کاروبار جوړ وي، خپل ژوند او زندګي جوړه وي او موږ خړیا بنسټونه په خارج کې نورو هېوادونو سره مرستې وکړو، نه په افغانستان کې مرستې وکړو. دا مې د ژوند یوه لویه هیله ده چې موږ په افغانستان کې هېڅ خړیا بنسټ مرسته او کومک باید ونه کړي. بیا هم تاسو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تېرې شي او د خپلو فامیلو سره وي. هغه څوک چې مسافر دي، پردي وطن کې دي، هغوی د خدای خوشحاله لري. بیا هم تاسې اتلان یاست چې د خپل فامیل لپاره حلاله نفقه ګټئ، هغې دپاره خپله ځواني او خپل وخت پردي وطن کې تېروئ، خولې تویوئ. الله دې د هر څه نه قبول او منظور کړي. د دې اجرونه انشاءالله شته. بیا هم مسافرانو تاسو ته، مسافر خویندو تاسو ته د کوچني اختر ځانګړې مبارکي وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.